چې تمانه کې چې د پښتنو جغرافیه دا د افشاریانو و پښتنو چارواکانو ته حکمرانانو ته پاتې شو اغي بیا ایکسپاند کړه نو د پښتنو مکمل معلومه جغرافیه نه ده افشاریانو نه پاتې شو مونږ پکې اخو دې خو نه واچو زموږ خپل وطن متن نشي دا ټول مول ایرانیانو راکړي زمونږ سوال لراغي وطن ستا اغاز مکه دا کم چې ستا قام او ستا قبيله په آباد ده زمونږ د قام او قبيله بالکل د اسمان نه راکوزو چې مریخ نه رالکه د دې خپل جغرافیه و د فرغانې نه را لیکنه زیاسه د کوم ځای نه د فرغانه نه فرغانه کوم ځای کې را فرغانه د بابر بادشاه افغانستان کې خراسان کې چې کله هغه د یوسفزو 900 مشران مړ کړل او یوسفزو بیا هجرت شروع کو یوسفزي دغه نه د هندستان نه پاکستان افغانستان ته راغلی دی بابر د کوم ځای بابر درته نه کوم یوسفزو تاسو کوم نه نو فرغانه کوم ځای کې ده بابر یوسفزي دی یا خدای بابر ويم د کم زین رالو د فرغانه نو راغلی بابر خو بهر نه راغلی دی زستان د پښتنه کوم چې د پښتنو خپل سو د دې خپل ځمکه علاقه شتاو کنه کدا ټول اسمان نه راکوز شوی دی د دې ټولو پښتنو د دې خپل سو وطن سو جغرافیه شتاو کنه یا وا تاریخي توګه باندې پاتې شوی وطن نشته د ټولو پښتنو قبيلو خپل ځمکه ده خو دا ټول کبي دغه تر ټول قبيلو د خپل ځمکه چې راټول کې دي ته پښتون وطن وایي د وزیرستانیانو وزیرستان د پکتیاوالو دا ما کوېسچن واپس که د پښتنو قبيلو خپل ځمکه ده د پکتیاوالو پکتیا ده د وزیرستانیانو وزیرستان دي د باجوړ د باجوړیان دي دا چې مجموعه کې راغونډه شو هغه افغانستان کې ده چې مجموعه کې راغونډه شو پاکستان کې ده وسه سانترال کیسه خلاص شو د پښتنو ځمکه چې دا د پښتنو ځمکه